ودرېږه استاد ودرېږه ما وی استازو الله دې جنتي کا دې زاخلو پورې به رانه څونه پیسې والي یا لکه ما سره خبره کوه ته دلته څه دی یا رشته زما ده دا خو ما ډیور ساتلی ما سره خبرې وکړه چېرته ځې استازو ما وی دې زاهلو پورې ځمه څونه پیسې به والي 500 روپۍ به راله راکړې چې داخلو پورې دی ښه یا خدایه د دوی جولۍ خاطر وکړه سی ان جي کولو شوې ده او تاسو هماغه های ریټونه چلوئ یا که ته یې سیندي کولو شوې که نه دا درته چا ویلي ته راشه دا وګوره دا وګوره مونږ هماغه په سلنډر باندې کار کوو دا خو صرف اډر وشو مه تاسو یې جوړه کولو شوه دا مونږ څه له ګرځو نه استاد معافي غواړم خفه نشي واقعي د دې سلنډر خرچه زیاته ده ما ته پته نه وه خفه نشي زه هم 4,500 به درکړم 500 مونږ دې کړه چې اوس په 6,500 راکړې نه صحیح ده ما ته پته ده سلنډر خرچه زیاته ده 6,500 وشوې ښه وروره صحیح ده ما ته پته ده خفه نشي حاجي صاحب الله دې خوشحاله کړه دا کېنه شه بله دا استاذه اوله ګاډې اوله ما سړی استاذه ما وی لږ تیز ځه جنازې له روان یمه الله دې خوشحاله کړه الله دې خیر کوي نو په مې په دې پیټ کې مې خپه خطا او استاذو ته چینچی لګه ودرو چینچی ودرو راکوشه تا الله خوشحاله که دا چینچی په څه روانه ده اول ما له دې جواب راکړه چې سلنډر خو ما راکوز کړی دی نو چینچی په څه روانه ده وکه مکله چې مونږ دا کاتې ونه کړو که نه نو مونږ به څه شی خورو یا څه شی به خورو ښه نو تاسو به څه شی خورئ نو اچول ام سی ان جي ده او دا سلنډر هم د دروغو ایښی دی دا سلنډر د نه ما یوړو ځه واله ته استاد سلنډر یې یوړو مونږ به پې خلکو نه ډبل کرایګانې شتې په دې بانه نو اوس به څه شی خورو